बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम درنو کتونکو السلام علیکم تاسو ګوري افغان انلاین او زم تاسو قربا سید عدنان شاه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو باوري ما چې تاسو با خرو جوړ د ژوند نه با خړې مزه اخلي همیشه کوششي خایشي هڅه مدغري چې تاسو په خدمت کې د ژوند مختلف شوبو سره وابسته هغه خاغلي هغه غي چې دغه په دې معاشره کې د دې وطن په ترقۍ کې د دې خبره په ترقۍ کې سنه کرداري نن هم یوازې نه ما او را سره چې کوم نن د دې پښتنې خاورې را سره چې کوم نن حاجره افریدي صاحب موجوده ده حاجره افریدي صاحب چې کوم ده نو د فدرل یوث پارلیمنت چې کوم نن ممبر هم ده بیا پاغه کې چې کوم نو د چایلډ پروټیکشن سیکریټري هم ده ورسره چې کوم نو پېښور پوهنتون کې چې کوم نو سبق هم وی لګیا ده په دې اړه با چې کوم نن د دې معاشري چې کوم نن تکړه زنانه تکړه چې کوم د زمونږه چې کوم موږ چې خصوصا یوت وایو دا هغه اغلی چې په دې معاشره کې ژوند هم کوي په دې معاشره کې چې کوم دی خپل کار زیار هم کوي سبق هم وایي د وطن په ترقۍ کې خپل کردار هم لوبوي حاجره صاحب سره به چې کوم دی په دې خپرونه کې به خبرې ترې به کوو ګپې شپې به هم لګو بیا چې کوم دی په کومو ځایونو کې مصروفه ده د هغې په اړه چې کوم دی د هغې په افادیت به هم خبرې ترې کوو ستړې مه شئ مهرباني څنګه یې شکر دی خیر خیریت تاسو ژوند دې ښه دی بس الحمدلله ښه روان دی خپل هم ښې شکر الحمدلله او صحت دې څنګه دی صحت هم الحمدلله ټیک ټاک صحیح دی چې مونږ خو اصل کې دا ایکسپیکټ کوو دغه توقع ساتو که نه چې کومه زنانه سبق وایي بیا ورسره چې کوم دی نو هغه په سوشل اکټیویټیز کې شانه بشانه یې مخ په وړاندې نو هغه ډېره زیاته خولوره یې مونږ ته به د خبرې موقع نه راکړي نو آیا دا خبره ټیک ده بس صحیح وایي بالکل ټیک ده ښه خو ته داسې خاموشه ډمې دا ولې خاموشه نه بس تاسو چې اوس مخکې څه کوېسچن وکړئ زه به د هغې جواب درکړم د مطابق به جواب درکړم تاسو به هم اورئ موږ به نور خلک هم اوري چې او که زه کوېسچنونه کوم زه چې غلی کېناستم نو بیا دا پروګرام مخ په وړاندې به څنګه نو بس بیا به ته زه بس شروع شم درته نو کله به ته یو کیسه کوم کله به بله کیسه کوم صحیح دی زه یو کیسه خو وکړه که نه داسې شروع کړې یو کیسه درته وکړم لکه د چا په باره کې ستاسې یو ټیسټ اخلو که نه امتحان هم اخلو که نه لکه د چا په باره کې بس کیسه خو ستاسو خبره بس یو کیسه راته وکړه بس یو چې دا خلک دې کیسې نه مستفید شي خو کیسه خو بس داسې کیسې دي چې بس مسئلہ ایسا ہے کہ ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے او جی بس لائف سے روان دی بس تاسو ته ګوسو کې د علاوه مطابق جواب دی صحیح دی د کوم ځای له خیره زه خو یم د دره حسن خیل جناکوټ حسن خیل جناکوټ مطلب د درې سایډ دا د در ادم خیله در ادم خیل نو مې اوري نو एकदम د پزین کې یو سوال راشي د بارودو او د تمانچو د ټوپکو خو زما ذهن کې دا نه راځي ګویا زما ذهن کې ما ته یو سړی را یادېږي چې پخوا به ټلیفون کولو په لایو پروګرام کې هغه به راته د درې کباب به در باندې خورم هغه به در باندې خیر دی موږ هم وخورو نو زما ذهن کې مخې سره هغه سړی را یاد شي ما ته چلک وایي او ټلیفون به مې راته کولو بس را روان یم ګرم ګرم کباب ځان سره به راواخلم اوس مونږ به یاسې داسې د چا خبره چې فلک کې به راته اوبه راوستې او نو مونږ ته چې څوک د درې نوم اخلي نو مونږ ته مخې سره چې کوم دی نو د درې کباب راځي تر ننه پورې چاته نوم اخیستی دی هغه تمانچو ټوپکو والا یې که نه هغه د بارودو والا هلته هم ډېره لویه انډسټري ده دا چې هلته چې کوم دی نو د هغه اسلحه جوړېږي چې امید کوم اوس هم جوړېږي بس کویله هلته نه ډېره زیاته وځي خو موږ هغه د کویلې والا نه یو نه بابا تاسو څه والا موږ لکه د هغه سایډ نه یو ښه دي صحیح لکه موږ په درې کې بیا یو بیل قوم وي که نه حسن خیل موږ د هغه حسن خیل سایډ نه یو جناکوټ دا کویلې والا دې خو دي کا خو دي دا خو راته والله که پته وي خو لکه موږ د ما خو یې چې دا خو به ډېره مالداره چې وي د درې ما کم از کم یو غر خو به یې د کویلې یو غر خو به بس دومره قسمت هم کم دی چې د کویلې غر په نه شي صحیح زه صحیح زه بس الله دې مالامال که یو غر دله په خوب کې درته په خوب کې نو هغه د رښتیا شي که نه هغه د رښتیا بالکل حقیقت کې ناسې زړه دې کېږي چې یو غر دی خپله د غر مالک یې زړه د چا نه کېږي نو زړه خو د هر چا کېږي ښه نه ستا تپوس کوم نو خود مې زړه کېږي چې بس یو خپل لاس کې دې څه وي ځان لپاره مې وکړي بس د چا در باندې اواز نه وي چې بس دا پیسې ډیزي کې مه لګوه بس زه دې غواړي بس راخله ونه خرڅوئ ځان له بس کوه ځان له صحیح ده صحیح ده اوس تا باندې اواز شته چې دا پیسې دلته مه خرڅ کوه
نه الحمدلله دومره نه خو بس شکر دی دومره نه صحیح دی خو بیا هم داسې زړه کې داسې لږ ډېر دغه بس وشي فضول ځای کې پیسې مه ورکوه ځانه بچت کوه سنبالوه اکثر مې راته پلار دغه کهانیانې کوي وایي نن دغه وخت نن در سره لاس کې شته خدای مه که سبا به داسې وخت راشي چې در سره به نه وي چا نه به غواړي بیک اپ ساتل پکار دي او نو بس وایي سیوینګ کوه ښه صحیح ده نو پیسې دې جمع کړي دي بس لږ ډېر نه لږ ډېر څه ته خو جمع کړي دي بس اول خو داسې جینکو بس هغې نه خو سیوینګ نه کېږي خو بس دومره مې بچت کړي دي چې هغه سخت وخت راشي نو هغه ځانه لږ ایمرجنسي لپاره لپاره صحیح دی جی صحیح دی 100 روپۍ دې جمع کړي دي هسې بس دا خو لږ پرسنل سوال دی دا سوال ته کټ کوي صحیح ده بیا دې 100 روپۍ جمع کړي دي څو مې جمع کړي دي بس سټوډنټ یم لا فی الحال نو د سټوډنټ په مطابق باندې بس وي به یو 1 لک 2 لک به صحیح دی بس صحیح دی بس ټیک پرسنل سوال مې وکړو کټ کو بیا جواب صحیح ده نور د ژوند ښه دی شکر دی ښه روان دی بس صحیح دی عمر دې څومره له خیره عمر خو مې جنکۍ خو خیر خپل عمر ټیک نه ښایي خو زه به ورته وښایم 21 ایج مې دی صحیح دی جی صحیح دی سبق موقع وی الحمدلله هغه هم روان دی صحیح دی جی څه کې لګیا یې زه خو د پېښور یونیورسټي نه ډیزاسټر منیجمنټ کوم 5 سمسټر مې روان دی صحیح دی جی تعلیمي هلې ځلې دې چېرته نه شروع کړې وې پوه نه شوم سبق دې چېرته نه شروع کړی و شروع کړی خو مې داسې و چې زموږ اصل کې فیملی چې کومه ده لکه څومره چې زما سوچ راشي نو زموږ په خاندان کې سوای زما نه داسې څوک جینۍ ما ونه کته چې هغې به لکه دومره مخکې پورې تللی وي که هغه په سبق کې وي که هغه په بل ځای کې وي خو لکه زما د ابو یو داسې سوچ دی چې هغې لکه خپل ټول عمر لکه د واده نه پهله هم هغه ټول بچپن په کراچۍ کې تېر کړی دی هغې هلته کې په ګارمنټس کې جاب کولو نو ابو مخامخ مې لکه ډېرې داسې زنانه لیډیز وو چې هغې به مطلب کار کولو نو لکه ابو ته مې د پته وه چې په دې معاشره کې د یو ښځې د تعلیم څه اهمیت دی نو بس هغې نه بعد موږ دلته چې راشیف شو نو بس ابو سپورټ و را سره مو سپورټ و بس هغې سکول کې ایډمیشن و بس سکول نه کالج نه بس یونیورسټي روانه ده او انشاءالله یونیورسټي کمپلیټ شي بس بیا مې بي چې آوټ اف کنټري دپاره لږ ډېر سوچ نشته بهر ته ځې او چېرته به ځې له خیره بس زما د هغه پوره چې لکه زما چې دا کومه سټډي ده ډیزاسټر منیجمنټ دا خو لکه یو داسې فیلډ دی چې یو مسله درته راشي ته به هغه څنګه حل کړې فار ایگزامپل دا اوس زموږ په دې سوسایټي کې څومره زلزلې راځي دا فلډ وغیره دا هر څه راځي دا به ته څنګه هینډل کړې نو دا خو بس تاسو ته پته خو نیچرل دی اوس خو دې طرف نه کار دی نو دې دپاره چاینا اکثر تر دې سکوپ په چاینا کې ډېر زیات دی دې سایډ ته مې اراده شته صحیح دی جی نو مطلب ستا ضرورت خو دلته هم دی که دلته هم ډېرې زیاتې زلزلې هم راځي سیلابونه هم راځي او بالکل ضرورت خو شته خو هغه د پاکستان کې چې کوم دی لکه ستا د یو تا کې چې کوم ټیلنټ وي د یو سټډي ته کم کې د هغې دومره هغه نشته مطلب څوک دې مني نه څوک دې ستا هغه د سټډي څوک ویلیو نه کوي صحیح قدر نه کوي نو دغه ډیزاسټر منیجمنټ چې کوم دی دا د خپله خوښې سره چایس کړی و که نه بس چټنو فولو به دا ته بای چانس میلاو شو بای چانس خیر زما خو زیاتر اراده دی لو ته وه چې زه به لا کوم وکیل به جوړېږي وکیل به جوړېږم خو بس بیا قسمت نه و بس بیا ډیزاسټر ته راوړېدم خو دې کې هم خوشحاله یم مطلب اول خو پې خفه وم چې لکه دې کې څه هغه نشته خو چې بیا اوس کم په دې ملک دا کم حالت روان دي دا کم ډیزاسټر دا کمې مسلې نو اینه بعد ما ته مطلب په خپل ځان مې لږ فخر شاندې هم وکړو چې زه ښه ده یو ښه شي زما چوز کول ما پکې ځان مخکې بوتلم صحیح دی جی اسې په ژوند کې درته موقع میلاو شي نو بیا به وکالت کې یا نه که موقع میلاو شو انشاءالله ولې به نه کوم ولې دی وکالت دی ولې خوښ دی بس حق دپاره خو به اواز اوچتې د چا بس پوره معاشرې ښه څه سره روان دي هغه بس تاسو په خپله هم وینئ نن سبا خو بس وکیلان هم داسې وکیلان دي چې پیسې ورکوه بس دروغ او رښتیا درته مکس اپ کړي او بس کیس دلاغه کړي خو لکه زه وایم چې بس په حق باندې ته هغه کې خو ډېر وکیلان هم پکې شته یاره داسې خو نه هم پکې شته بالکل خو یو نه یو نیم ورکوي نو هغه د ټولو وکیلانو نوم خراب کړي هغه د ټولو وکالت نوم خراب کړي ښه نو هغه پکار دی هغې ته مونږ وایو چې بس داسې کار مه کوه داسې کار مه کوئ یا بس یو اډوایس به بله ورکوو چې خدای ته وګورئ مه کوئ دغه شانې کارونه په خپلو غلطو دروغو باندې غلطو هغه باندې ولې د خلکو زندګي بربادوئ صحیح د یو څو روپو دپاره صحیح دی جی
فدرال یوت پارلیمنت دا خو نن سبا د پارلیمنټونو ډېر شوي نه دي هر یو سړی ایم پی ای دی ایم ان ای دی او بس په ګاډو باندې بورډونه یې لګولي دي دا داسې چل دی دا څه لانجه ده دا په دې خو مې لږ پوه کړه بس هر سړی بس ځان دپاره لګیږي چې څه نه څه وکړو خو بس هر زموږ چې کوم دا اف آی پي پلیټفارم دی نو بیسټ دی ښه دی مطلب تا ته موقع درکوي یو خو غټ وجه پکې دا چې تا ورکې لږ بولډ شي تا ورکې لږ د هغه طرف ته د پولیټکس طرف ته لږ سوچ فکر راشي چې په دې ملک کې روان دي غټو غټو خلکو سره ستا کېناستل پاسېدل راشي نو ښه دی اف آی پي سره هغه خو ښه دی چې څومره ورکې ما ټایم تېر کړو 15 میاشتې چې دا کوم دا نور پلیټفارم جوړ شوي دي دي خو ماته په دې باره کې ماته دومره آیډیا نشته صحیح دی جی صحیح دی جی اسی فائدہ یې څه ده مطلب دا غټو خلکو نه علاوه کنه دا غټو خلکو به پرېږدو اکشن اسی غټه فائدہ خو چې ماته ورکې کم ښکاري زه ورکې بولډ شم مطلب نن چې زه دلته ناسته یم تاسو سره خبرې کوم نو دا ماته لګي دا صرف او صرف د اف آی پي د پلیټفارم د وجې نه ولې چې هلته کې تاسو دپاره یو سیشن ارینج کړي چې هغې کې تاسو خپلې مسلې بیانولی شئ که نه فار ایګزامپل اوس زما په کلي کې څه مسله ده زه خپل کلی ورکې را مینشن کړم په هغې مسلو باره کې زه د ټولو خلکو مخامخ خبره وکړم نو هغې مسلې باندې بیا هغې اواز اوچتوي چې په دې ځای کې دغه مسله راغلې ده نو کنې تاسو دا مسله حل کولو کوشش وکړئ داسې خبرې تر دې دمه چې دا څومره اوازونه پورته شوي دي د چا مسله پکې څه داسې یاد ده چې حل شوې ده نو فلحال خو مې داسې څه کیسونه نه دي کتلي خو زما چې کومه د خپله کلي مسله وه د اوبو مین مسله وه هغه زما والد صاحب هم ویل چې لکه خلکو ته ډېرې مسلې راځي د لرې ځایونو نه اوبو دپاره راځي نو هغې دپاره ما اواز اوچت کړی و چې کم از کم تاسو مونږ ته په دې ځای کې هغه بیا دي چې کم دی سهیل افریدي چې کم اوس نیو شو وزیر اعلی نو هغې سره هغې خبره وکړله نو هغې ښه د هغې په لږ ډېر اواز اوچت کړو خو بس اوس مخکې به مونږ لږ پروسس کوو چې هغه لږ سر ته ورسي صحیح دی جی صحیح دی جی نو دا چې کوم د پارلیمنټ چې کوم یو سټرکچر دی یو طریقه کار دی نو دا هم د دې نور پارلیمنټونو غونته کې که نه دا لږ جدا وي نو د هغې راته نشته پته اصل کې دې کې ما چې څومره ټایم تېر کړو نو دې باره کې راته لږ ډېر آیډیا وه خو دا نور راته نشته پته خو بس هغې کې هم همدغه شانې سیشنس وغیره کېږي دلته په دې کونسل هال کې اور بس خو دا ده چې زموږ دا پلیټفارم ونه ښه دی صحیح د دې دپاره څه سفارش کتل غواړي چې لکه سړی ممبر کېږي یا څه چلي د دې سفارش نه د دې خپل پیجونه وي په فیسبوک باندې شو ټکټاک باندې شو هغې ته به تاسو اپلای وکړئ هغې کې به مطلب یو فارم راشي فارم به فل کوئ بس د هغې څه چارجز وي هغه به تاسو پوره کوئ څه چارجز اور څه 5000 یا 5000 ها دا ډېرې پیسې دي بیا هغه بس دي خو بس ځان ورکې مخکې بوتلل غواړي نو پیسې خو به ورکې نو بس هغه به تاسو کوئ تاسو به هلته لاړ شي تاسو نه بس ټیسټ وغیره واخلي تاسو به هغه ټیسټ پاس کوئ نو بس ممبر به شئ یو کارډ درله جوړ کړي بس چلوه هغه کارډ دې کې هم ټیسټ وي او بالکل ټیسټ وي د څه ټیسټ وي ټیسټ ورکوي لکه زموږ د هغه باره کې شو وزیر اعظم څوک دی وزیر اعلی څوک دی پاکستان کې څه حالت روان دي بس د دې باره کې کوېشن تا نه ټیسټ کې څه تپوسونه کړي وو ما خو ټیسټ نه وه ورکړی په سفارش تللی که څنګه او بس دغه شان دی وګڼئ په سفارش تللی نه داسې سفارش نه خو لکه ټیسټ یې ما نه و اخیستی دا ولې بس لږ صرف هلکان نه ټیسټ لي که نه ظاهره ده چې نکونه هم ټیسټ صحیح نو تاسو نه ولې ټیسټ نه واخیستی نو اصل کې زه لږ په سفارش تللی یم بس صحیح وایي تاسو صحیح ده نو یو طرف ته ته وایې چې خلکو ته انصاف میلاوي شي وکالت وکړم بل طرف ته وایې چې یاره دغه دی که نه نو هغه دی لکه دا خو دومره غټ هغه خو نه دی که نه لکه غټه خبره خو نه ده که کېدای شي زما حق تلفي وشي ما فارم سبمیټ کړی زما حق تلفي وشي بس نه کېږي بس تاسو به ورکې زه ځان سره ور انټر کړمه که نه زما په سفارش باندې به تاسو واده نه شي الله اکبر به دا بیا سفارش والا کلچر مونږ ختمه وته چې سفارش کلچر مه کوه ښه صحیح ده صحیح ده نور د ژوند کې څه مصروفیات دي څه کې څه نه کې بس مصروفیات خو دا دي چې بس سهار پاسمه یو دوه واړه رویان مې دي هغې به سکول ته ولېږم هغې دپاره ناشته جوړه کړم هغې نه بعد بس یونیورسټي ته راشم کلاسز واخلم هغې نه بعد دلته د صدر کې زموږ اکیډمي ده هغې ته لاړ شم هلته زه جاب کوم بس هغې نه بعد که چېرته د اف آی پي سایډ نه څه میټینګز وي هغه اټینډ کړم که نه بس بیا ماښام واپس 7 بجې کور ته راشم صحیح دی جي صحیح دی جي خلک وایي چې زنانو دپاره بهر تګ زنانو دپاره جاب کول زنانو دپاره تعلیم حاصلول دا لږ بنسبت د سړو لږ مشکل وي دا په دې لږ تاسو رڼا واچوئ
نو مسله خو داسې ده چې مشکله خو په دې ده چې دا اوس موږ سره څومره کیسونه روان دي جینکو باندې چې جینۍ د کوره وځي که هغه ماشومه وي که هغه ځوانه جینۍ وي که هغه واده شوې جینۍ وي خو که ماشومه وي هغه هم څوک نه پرېږدي که ځوانه جینۍ وي هغه هم څوک نه پرېږدي که واده شوې ښځه وي هغه هم څوک نه پرېږدي په غلطو نظر ورته ګوري نو بیا خامخا د مور او پلار په زړه کې یره راځي که نه ځوانه جینۍ دی ولې د کور نه بهر پرېږدي خو لکه د جینکو حق دی که نه چې هغه د کوره بهر وځي ځان لپاره څه وکړي ولې چې مور او پلار خو ټول عمر خو نه ژوندي که نه خدای الله د ټولو جینکو قسمت ښه کړه اوس چاته د خپل نصیب څه پته چې هغوی له به په مخکې فیوچر کې څنګه خاوند میلاوېږي خدای مکه خاوند نشیب وډرې شي خدای مکه خاوند وفات شي هغه به خپل بچي څنګه ساتي هغه به خپل ځان څنګه هغه به خپل کور څنګه ساتي نو د جینکو دپاره دا تعلیم خو یو ښه شی دی بالکل صحیح ده جی څه مشکلات راځي دې نه علاوه مطلب معاشره کې نو مشکلات تاسو ته ما دا تاسو هراسمنټ خبرو که خو دې نه علاوه څه مشکلات همدغه راځي که نه یو جینۍ چې دا هغه مطلب صحیح ده هغه تعلیم معلم هیڅ هم نه کوي هغه تاسو واده کړه خپل کور نه سبا د هغې خاوند خو اوس ټیک ټاک دی خدای مکه الله داسې څه حادثه راولي د هغه جینۍ خاوند ورکې وفات شي د هغه جینۍ پوره زندګي خو برباده شوه که نه هغه چاله لاړه شي هغه به خپل ځان څنګه ساتي هغه به خپل کور څنګه ساتي هغه به خپل ماشومان څنګه ساتي نو خامخا هغې دپاره څه نه څه سکل خو ضروري دی که نه چې هغه تعلیم وکړي هغه خپل ځان وساتي خپل کور خپل بچي وساتي او بیا ټولو کې غټه خبره ده چې هغه خپلو بچو له یو ښه لاره وښایي د تعلیم یافته ښځې چې وي هغه به خپل کور هم ساتلی شي خپل بچو له ښه لاره هم ښودلی شي او یو جاهله ښځه وي که نه انپړه چې هغه تعلیم معلم هېڅ هم نه هغه ته په ګاډي کې کېنوه هغه د ګاډي په کېناستو په چل به هم نه پوهېږي چې خپې چېرته کړم او سر چېرته کړم هغه یو هغه بیماره شي هسپتال ته یې بوځه ښه چغې درته شروع کړي ښه په کومه لاړه شمه چېرته لاړه شمه هغه هسپتال کې د خبرو انداز باندې به هم هغه نه پوهېږي چې زه څنګه خبرې کوم نو بس دغه مسلې راځي ورته صحیح دی جی صحیح دی جی مطلب دا چې تعلیم هم ضروری دی هنر هم ضروری دی داسې ده بالکل او سړو زنانو دواړو دپاره ضروري دی خصوصا زنانو دپاره ضروری دی هم دی چې هغه خپل سبا راتلونکي مستقبل یا د بچو مستقبل روښانه وساتي صحیح دی جی صحیح دی جی نو ستا کوم سکلز ترلاسه دي کوم سکلز خدای پاک در بخښلي دي سکیل خو بس داسې ده چې الحمدلله بس لا مې سټډي روانه ده سټډي مې کمپلیټ شي د دې نه علاوه دلته کې زه ټیچینګ کوم او د دې نه علاوه په آفس ریسپشنسټ کې هم یم آفس مینجمنټ کوم ټیچینګ هم ورسره کوم صحیح دا سکل شو که نه بالکل دا زما هغه صحیح دی دا خو چونکې هر انسان ته خدای پاک خپل صلاحیتونه ورکړي چې هغه په هغه سانچه کې ځان چې کوم دی نو ځای کولی شي او په هغه کې احسن طریقې سره کردار ادا کولی شي صحیح ده صحیح ده دې نه علاوه بیا څه کوې مطلب دا خو بس لږ ټایم شو 9 بجو پورې کار شو بیا څه کوې بس د هغې نه علاوه بس کور کې مور مې لکه بیماره وي هغې ته داسې څه کار مار را نه وه بس هغې نه علاوه بس کور ته لاړه شم 7 بجې کپړې مپړې چینج کړه ځان فرېش کړه بس کچن ته لاړه شم سالن وغیره جوړ کړم د پلار مې والد صاحب مې څه کار ماري بس هغه ورله وکړه بس هغې نه بعد واپس راشم بس یونیورسټي سایډ نه څه اساینمنټ وي څه کار ماري بس هغه وکړم بس صحیح ده مطلب کوکینګ هم کوې کوکینګ هم کوم څه ښه پخولی شي ښه خو چې کم دی نو بریاني شوه بالکل سبزي شو بریاني شو دا ښه پخوم سبزي نوم خو ماله خو لکه بریاني پخولی شي بالکل صحیح ده جی صحیح ده نو کومه بریاني پخولی شي دی کو بله بریانیانې که بمبئی بریاني او کراچي بریاني او سټوډنټ بریاني او پته نشته کومه بریاني دا خو بس پته نه لګي غازي بریاني شو کراچي بریاني شو دا خو والا صرف یو نوم ورکړی وي خو بس عام چکن بریاني جوړه که بس هغه ښه ښکلې پخولی شم صحیح ده جی چکن بریاني دا به کله خورو له خیره بس کوي نو بس اوس به لاړه شم د لپخه به یې کمرو به نه انټرویو به بیا هغې نه پس سټارټ کوم دا خو بیا خلک به وایي چې دی چېرته لاړه خالي کوڅو ته به ګوري او په کار ته نن سپیشل خپل بریاني راوړې وه او بس بیا به هم دلته دی خو به نه و خوړلی خو بس مونږ به لږه لږه خوړل ما ویل ستاسو صحت دپاره بریاني ښه نه وي ټوخېږي به مطلب موسم دغه شانې دی ما ویل ټوخېږي به سینه به هم خرابه وي نو دا بیماري مې در باندې نه پیرزه کېده ځکه مې بس کور کې واپس کېښوسته ښه صحیح ده صحیح ده ډېره مننه چې تا ډېر زموږ دپاره ډېر ښه سوچ کړی دی ډېر زیات ښه سوچ مې وکړ صحیح ده جي آینده به مونږ ځان لپاره به چې کوم بندوبست کوو
د ټوخي مخه راځي هغه سامان هم ځان سره ایږدو بس ځان سره اول نه بوتل دی د ټوخي نو بیا بریاني روړې بس بیا به درې ان شاء الله ډېره به بریاني ډېره صحیح دی صحیح دی خپله د څه خوښي خوراک کې په خوراک کې بس دغه چاینیز خوراک شو چاینیز خوراک چاینیز مطلب هغه خو داسې کیړې مکوړې خوري نه کیړې مکوړې نه دا چاومین وغیره شي او بس دغه سوپ وغیره شو بس دا چاینیز خوراک او کنه چاینیز ما چې هغه کاکروچونه ماکروچونه نه خو چې ورته ام ګورم نو منډې دې نه وهمه ایسه چلو شو چرته منډې وای نو خو چې ام ګورم نو بس خوراک خو لاره خبره صحیح دی جی مخکې ځان چرته ګورې مستقبل کې کې خو بس ما تاسو ته وویل کنه چې دا سټډي زما کمپلیټ شي دا ایم ای زما کمپلیټ شي هغه تاسو دا ارادې دي چې مستقبل کې ځان چرته ګورې لکه انسان د ځان چرته ګوري ما ته خو خپل فیوچر ډېر برایټ ښکاري ماشاءالله فیوچر ته ډېر برایټ ښکاري ولې چې د پلار امید دی رانه نو زه یم چې په څه طریقه مې خو والد صاحب دا امید پوره کړم صحیح ولې چې زموږ په خاندان کې زه یم کنه زه یم چې زه ځان داسې یو مقام ته ورسوم چې زموږ د خاندان کې د نورو جنکو دپاره لاره کولاو شي صحیح دی جی دا راته ووایي چې مطلب مونږ اکثر له ګورو په دې معاشره کې چې کوم دی نو ناانصافۍ لحاظ سره به مونږ ګورو چې زنانو ته خپل حقوق نه ورکړی کېږي که خصوصا که جایداد کې ووایو لکه د وراثت دغه وایو داسې په دې نظر شته دی او بالکل ډېر کیسونه داسې زما مخامخ هم شوي دي کتلي مې دي نو مور او پلار خو لاړ شي مړه شي خو چې کم مغروریانې وي نو هغوی بس خپلې خو له خپل هغه حق خپل هغه حصه نه ورکوي نو لکه دا خو ډېر غټ ظلم دی جنکو سره خوریانې خو بس همدغه وایي چې بس زه بس پرېږده معاف که ورته خو بیا هلته خوریانو باندې هم دباو راځي د خپل خاوند سره نه چې د شرونه د حصه راواله هغوی بیا غریبانانې ګیرې وي دا ظلم دی چې لکه وروریان دا ظلم کوي چې جنکو له خپل حصه کې خپل هغه حصه نه ورکوي صحیح بالکل خلک وایي زمانه ماډرن شوه زمانه چې کوم دی نو ماډرن شوه نو زنانه به خپله خوښه هم کوي نو دې خبرې سره څومره متفق یې آیا خبره دا رښتیا ده یا نه ده زمانه ماډرن شوه خپله خوښه هغه ټیک ده خو لکه یو جینۍ وي هغه خپل خوښې سره لکه چې واده کوي دا تاسو وایي هر رنګه زیاتر فیصلې زنانه خپلې خوښې کول غواړي او بالکل خو لکه ګوره یو ښځه چې د خپل واده فیصله په خپله وکړي نو هغه به ماته لګي چې بهتره وي بالکل چې مور او پلار کوي هغه هم بالکل ټیک ټاک ده هغه زه مطلب نه هغه کوم خو چې په خپله وکړي نو مطلب هغې ته پته ولګېږي که نه چې دا کس سره زه ټایم تېرولی شم نو دا ټیک خبرې ده خو لکه یو فور ایگزامپل څه ټایم کې یو جینۍ وي هغه داسې یو خپل ځان لپاره یو داسې کس انتخاب وکړي چې هغه بیا مخکې مستقبل کې هغه دپاره لږ خطرناک وي مطلب ټایم ورسره بیا نشي تېرولی نو بیا څه ټایم کې خو مور او پلار دپاره هغه یو بېعزتي شانې ثابته شي هغه بیا لږه بېعزتي شانې شي نو هغې د وجې نه صرف د هغې مور د هغې پلار او د هغې رور بس وغورځېږي د عزت نه وغورځېږي څه ټایم دپاره خلک دې خبرې وکړي بس بیا په خپله چوپ شي خو که چېرته کې مور او پلار د خپلې لور لاس اوچت کړو په غلطو لاسونو کې یې ورکړو د هغې جینۍ مکمل زندګي برباده شي مکمل زندګي هغې برباده شي نو لکه رنګ چې مور او پلار ته دا درخواست چې هغه د خپله لور لږه شانې سپورټ کړي هغه د واده لحاظ سره وي که هغه تعلیم لحاظ سره وي نو یې دپاره به دا ښه وي صحیح دی ستا خپل ترجیحات څه دي زما ترجیحات خو بس دا دي چې فلحال خو زما په نظر کې داسې څوک شته دی نه چاته کې زما کېدل واده ماده شوی دی خو مور او پلار په خوښه چې کوم هغه به زما دپاره ښه وي نو خلکو ته خو ته نور څه سجیس کې لګیا خلکو ته خو لکه ما دومره وویل چې مور او پلار په خوښه وکړي هغه هم بده نه ده خو یو جینۍ وي چې هغه اول نه د هغې سوچ وي چې زه به ځان په خپله خوښه باندې کوم هغه اول نه دی دا سوچ کړي که نه چې زه به خپله خوښه باندې کوم مور او پلار په ایکشن واخلي وایي نه ته به دا نه کې هغه مو ته په خپل ځان پې هغه کې نو لکه زه دا وایم چې خپله خوښه باندې هم ټیک ده خو لکه چې زه د مور او پلار په خوښه باندې وکړي هغه هم ټیک ده خپله خوښه باندې وکړي بیا مور او پلار ته هم دا پکار ده چې هغه پرېږدي ورته چې سبا دې لور د کوره وځي تښتي نو هغې نه دا ښه نه ده چې سپورټ یې کړي واده ورسره هر څه جایز طریقې باندې وکړي صحیح دی
سپورټس کې برخه مخ اخلي گیمز وغیرہ کې یا نه؟ نه دا خو مې کله نه دي کړي. صحیح ده جی. ولې چې د بچپن نه روانې بس لږ ډېرې ذمهداریانې راغلې وي نو دې طرف ته موږ اوس سوچ نه دی کړی. په زړه دې څه ارمان دی داسې چې نه یې پوره شوی؟ په زړه خو مې ارمان د لوبو دی. کله مې بس پیله نه مطلب شروع ته ورځې نه حالت ډېر زیات زموږ خراب و. بس هغې د وجې نه په خپله به مې هم محنت کولو او مور او پلار مې هم شروع د وخته په محنت باندې کتلي دي. نو بس داسې و چې خپل ارمانونه مې بس لږ خاورو کې ور ومنډل خو بس اوس یې کم دی نو الحمدلله ډېر ښه روان دی د مور او پلار په سپورټ سره. صحیح دی جی صحیح دی جی. شعر و شاعري اورئ؟ شعر و شاعري کې یا نه بس؟ شعر و شاعري په خپله خو بس یو مخه باندې راشي یو نه یو نیمه مې خوښ شي خو دومره خاص نه. صحیح دی جی. موسیقي اورئ؟ موسیقي هم بس او لږ ډېر. ها پښتو اورئ؟ اردو اورئ؟ انکو اورئ؟ انګلیش اورئ؟ فارسي اورئ؟ بس زیاتره خو د اردو والا اورم. ها اردو کې څوک اورئ؟ اردو کې خو یو د آسیا ریپر دی دا سونګ مې ډېر خوښ دي دا ریپ سونګ دی بس هغه مې ډېر خوښ یو د ارجیت سینګ شو دا سونګ مې خوښ دي عاطف اسلم شو د دې سونګ مې خوښ دي. صحیح دی جی. بس نور خیر خیریت دی؟ نور خیر پښتو والا دی بس؟ نه پښتو والا هم ښه دي خو لکه پښتو والا داسې دي چې هغه اکثر ته یو محفل وي یو ایونټ پروګرام واده پر هغې کې دا پښتو والا خوند کوي چې کله ځان ته یوازې یم نو بس هغه بیا دا اردو سونګ. صحیح دی جی صحیح دی. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ تا خپل قیمتي وخت افغان ټي وي ته وبخلو او باوري چې انشاءالله راتلونکي وختونو کې بیا هم تاسو له بعض زحمت درکو د مخصوص موضوعاتو دپاره چې په هغې باندې تاسو چې کوم دي نو ښه ګټورې قیمتي خبرې وکړئ. جی بالکل انشاءالله. ډېره زیاته مننه. قدرمنو کتونکو دا راسره چې کوم نو هاجره افریدي وه چې د هغې خبرې تاسو واورېدې. انشاءالله راتلونکي خپرونه کې به داسې تاسو د نورو د هغو سره به ستاسو لیده کاته کوو. تر دې دمه اجازت غواړم. د الله په امان.